د کمنټري له لارې د پیسو ګټلو لیوالتیا نه لرم. د هند ملي لوبډلې پخوانی ستوری او د کرکټ اوسنی مبصر ګوتم ګمبیر وایي د هیڅ چا نه خوښیږي چې 12 ساعته کمنټري وکړي. نوموړی چې خپله هم په ځینو نړیوالو او کورنیو لوبو کې کله نه کله اوږده کمنټري کوي، په اړه یې وایي چې موخه او لیوالتیا یې پیسې ګټل نه دي، بلکې ګټلې پیسې خپل خیریه بنسټ ته ورکوي. ګوتم ګمبیر چې د یتیمو ماشومانو، کونډو او بېوزلو خلکو لپاره یو خیریه بنسټ لري، په یو ټلویزیوني مرکه کې زیاته کړې چې د خپل خیریه بنسټ د کارونو لپاره د میاشتې 3.15 کروړه پیسې ورکوي. ګوتم ګمبیر ټولنیز پخلنځي هم لري چې د ورځې لخوا زرګونه کسانو ته خواړه ورکوي او موخه یې دا ده چې په ښار کې هیڅوک وږي پاتې نشي. د افغان لوبغاړو په ګډون د کرکټ ډیری نړیوال لوبغاړي په خپلو او بېلابېلو هیوادونو کې خیریه بنسټونه لري او له بېوزلو او طبیعي آفتونو له زیانمنو سره مرسته کوي.